چې سړی ژوند داسې تېر کړي چې زړی مؤمنانو ته صفای او ځان ساتي د هغه کار نه د کوم کار چې د ده سره تعلق نه وي. دا موږ ته چې دا ډېرې جاکې جوړې شوي دي او ډېر راته جوړې کړي دي چې ګوتې ووو په هغه څه کې چې څه زموږ سره تعلق نه ساتي. او که چېرته موږ د هغه خبرونه او د هغه کارونو نه منع شوی چې زموږ سره تعلق نه وي نو زموږ دا ژوند به ډېر په ارام شوی وي. خو موږ د یو بل په کارونو کې ګوتې ووو. دا هغه زړونه دي هغه صفا. نو زه دا سوال کوم چې کم ځای کې دي هغه خلک هغوی دې واوري چې زړونه یې د حسد نه ډک دي دې د لاسه چې الله خپلو بندګانو له رزق ورکړی هغوی دې نن زما د نصیحت واوري. یعنې یو مسلمان سره د الله د بنده سره ستا په دې طبیعت نه لګي ځکه چې الله وله مال ورکړی. دا کم زړه دي څومره ګنده زړه دي او د ده د الله سره هم تعلقات برابر نه دي که نه. په الله هم بدګمانه دی ولي ځکه چې الله خو پراخه خزانې دي که د ده په الله باندې ګمان ښه وی چې د الله پراخه خزانې دي ماله به هم راکړي نو حسد ته به ضرورت راغلی وی نه حسد ته خو ضرورت به دې راځي چې دی په الله باندې هم بدګمانه دی دی په دې تقدیر باندې هم یو قسم ناراضه دی. کوم ځای کې دي هغه چې د معمولي خبرو د لاسه د خپلو وروڼو سره ورانوي د خپلو ملګرو سره ورانوي هغه بدګمانه هغوی دې دا نصیحت واوري. معمولي دعوت یې وله ور نه کړو او د هغې د لاسه ټول ژوند چې دی د تعلق ختمول دا صفا زړه دی. تا ما ته نه وویلي ستا زوی چې کله وشو عقیقه دې کوله ما ته دې نه وویلي 40 کاله به زه هم ستا کور ته نه درځم دا صفا زړه دی. ته تېرېدې بله ورځ داسې زه دې ولیدم ما ته دې ونه کتو. صرف خبره په دې ځای ختمه نه شوه دا دومره ګنده زړه دی چې کور کې بچو ته او ښځو ته ټولو ته ووایي چې دوی سره به تعلقات نه ساتي. یعنې څنګه چې زما دا زړه دی اوس به ستاسو دا هم دقه شی تربیت. نو دا بچې هم په دقه نقش قدم روانوي چې کله دا بچې پلار ویني او پلار ته ووایي چې بابا هغه پلاني ستا باره کې داسې ورته ورته وایي خیر دی زویه هېڅ خبره نه هم زموږ ورور دی زموږ مشر دی زموږ خپل دی د دې بچي زړه به څنګه وي صفا به وي. او چې ته ورته دا خبرې د وړوکوالي نه کې چې داسې به کې داسې به کې د تره زامن د نه مخکې نه شي د ماما زامن مړه دا ته تربیت کې د وړوکوالي نه تا هغه ته حسد او کینه او بغض او دا قیسې ښې درنې خبرې ورته وښایه دروند خوی ورته وښایه وایي زویه چې مسلمان کامیابیږي ته کوشش کوه چې په دغه کامیابۍ کې برخه واخلې ته پکې مرسته د هغه وکړې ته ورسره هم منډه ووایې دا دې رور دی دا دې خپل دی دا دې کلیوال دی دا د الله بنده دی که تا سره څه رشته شتي او که نشتي دا د الله بنده دی او چې د الله بنده دی نو د ده سره به محبت ساتي. داسې تربیت ته خپل کشر کوه. زما دا خبرې ورسوئ هغه چا ته چې د معمولي خبرې د لاسه چې وروسته هغه سړی دا راشي ووایي زما مقصد دا نه و او دی د هغه سره په کلونو ورانه کړي دا صفا زړه دی. یعنې مجلس کې انسانان دي ناستي خبرې اترې کولې د یو د دې خولې نه داسې الفاظ وختو چې دا بل پې څه شو خفه شو. وروسته ورته هغه ووایم وایي زما مطلب دا نه و د الله بنده دا وایي نه دا د صفا زړه خاوند دی. دا ورسوي دا نصیحت هغه چاته چې خفه دی د پلاني نه ځکه چې هغه د ده نه هغه ځي ته مخکې تللی د کوم ځي کې چې دی کار کوي نو هغه هلته په کار شوی دی. دا بس خبرې خو چې سړی سره ذکر کوي ده لکه ولې خفه یې سره سره وایي دی لاړ هلته د هغه مدیر سره خپله خبره وکړه هلته په کار شو هلته دا دومره غټه غلطي ده. یعنې صرف په دې خبره ستا د سره نه لګي دې زمانه مخکې شو په کار کې. یعنې یو سړي ته طبیعت ګډ وډ دی ولې ځکه چې دی هلته تللی د کمپنۍ ته او دی په کار کې مخکې شوی دی او دی په پلاني شي کې پلاني شي کې مخکې شوی دې ته راسه ستا زړه هغه ته بد شو نو دا ستا د زړه به یې سره زړه نه دی. رزق د الله په لاس کې دی که الله دله رزق نه ورکوو الله که دی ته خو خپلې کمپنۍ خبره کوې که ده په دې دنیا کې زره رزق هم پیدا کړی وی که الله وله نه ورکولی
او چې الله ولا ورکوي نو ستا دا کمپني نه چې د ټولې دنیا د کمپنیانې راجمع شي او په ده د رزق بند کې څوک یې په رزق نشي بندولی بند به یې کړي څوک نو بیا دا زړه وریدي ساتي یعنی دوه کسان دي ولاړ دي مزدورۍ ته او یو کس راغی کسان بوځي مزدورۍ له دا بل ور مخکې شو هغه یو څه شو مخکې شو یو مخکې شو بل پاتې شو دا بل زړه دا د ولې مخکې شو دا پاک زړه والا دی پاک زړه والا یو خو به دې نه دی چې دی د خپل ورور دپاره هغه څه نه خوښوي کوم چې ځان دپاره خوښوي خیال هم دی که نه دغه نقطې له راغلي او ده د ځان دپاره دا خوښول چې دې کار له لاړ نه شي لاړ شي نو د هغه په تلو ولې خفه زړه کې د بیماري د ځکه خفه دویم رزق خو الله تقسیم کړی دی زمونږ په ایمان او یقین دی تا محنت کړی دی دروازې ته راوتی لارې ته راوتی خو د هغه په نصیب کې خبره ختمه شوه ځکه ما تاسو ته د بیان په اوله کې وویې که چېرته دا صفت هم په ځان کې راوستو د باچایانو ژوند به تېروئ هېڅ غم به دې نه وي هېڅ درد او تکلیف به نه وي ځکه چې زړه دې صفا دی او که دا زړه دې ګنده و نو په دې پردو حسابونو به دې بیخ بنیاد اوسي او په دې حسد او په دې کینو او په دې سوچونو او په دې دشمنو نه به د ژوند نه مزې والي او نه به د نعمتونو نه خوند والي نو ورسوئ دا نصیحت هغه چاته چې د پلاني سره یې حسد دی او دغه پلانې د هغه سره زما نه لګي دغه پلانې په ده بدګمان یم دا پلانې نو د دغه چل کړی نو دا پلانې نو د ماته وینا ولې نه کول نو دا پلانې نو دا بلوش ټلیفون ولې نه کوو او دا یعنې هېڅ څوک د نه دي پاتې کړي د هر چا سره د جاښه ده او عجیبه دا ده د سلو کسانو سره یې جاښه ده سل ټول په غلطي دي او دی صحیح دي یعنې ته په تعجب کې لکه چې دې کس ته داسې ووایې دا ما یو ورځ یو کس ته دغه شان مخامخ ویلو او هغه زموږ داسې خپل هم کېدو لري ما هغه ناسې مو خبرې کولې نوی پلانې او جو پلانې او جو پلانې او دا خپلوان یې یادول ټول او جو پلانې او جو پلانې ما زه یو خبره وکړه خفه نه شي وایي څه او ما ته څنګه یې زه پلانې خو داسې ده او پلانې داسې ده تا خو یو 14 کسان ما ته شمار کړي چې دا ټول په غلطه دي او تا سره یې نه لګي هسې د سوچ خبره نه ده نه چې یارې ته یو برابر یو دا 14 ټول په غلطې دی ویله ویله تا ستا دپاره په غلطې دي موږ ته خو څه مسله نشته خو لږ خو ته هم په دې ګریوان کې وګوره داسې نه په تا کې سي چلي خفه شو بیا باندې سخت خفه شو ما ته ته ګډې وډې دې شروع کړې نو ګډې وډې خود په دې وي ځکه چې حقیقت 14 ټول په ګډو وډو سر دي او دا یو یار په صحیح لار روان دی خو لږ خو ته هم کښېنه که نه چې څه چل دی چې 14 18 شل 15 ملګری قوم پوره قبیله پوره کورنۍ تا نه خفه کېږي تا سره رابطې ختمي خو کېدای شي تا کیسې چلي که نه که نه نشي کېدی کېدای شي او ځکه یو شاعر ناشنا نصیحت کړی دی او که دا نصیحت هم په دې زړه ولیکو نو انشاءالله ډېرې مسلې به راته حل شي وی سامح اخاک اذا خلط منه الاصابة بالغلط یا منه الاساءة بالغلط رور ته دې معافي کوه چې کله خطا شي رور نه مراد کوم رور دی مسلمان رور ته دې معافي کوه چې کله خطا شي وتجاف عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد او لازم نه رجي ته وله زورونه ورکې که چېرته د نه یو ورځ زیاتې وشي یا ظلمتې وشي هېڅ خبره ده واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط او دا خبره یاده که که چېرته ته په دې دنیا کې ګرځې په داسې کس پسې چې هغه بلکل روغ رمټي نو په داسې څه پسې ګرځې چې هغه نه میلاوېدونکي دي دا یاده کوي که ته داسې ملګری او داسې خپل او داسې مسلمان غواړي چې په هغه کې د سره څه کمی نه وي میلاو به نه شي میلاو به نه شي نو بیا وایي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط
هغه څوک دی چې د سره دې غلطي نه ده شوې او هغه څوک دی چې همیشه یې نیکیانې کړي دي.